بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ګرانو محترمو تیر درس کې مونږ د کمپیوټر تاریخ په اړه خبرې وکړې ان شاء الله نن زموږ څلورم درس دی دې درس کې به مونږ د کمپیوټر ډولونه ماوس او کیبورډ اصلي درس به زموږ ماوس او کیبورډ دی هغه ابتدایي کارونه د ماوس او کیبورډ باندې زده کړو چې دا بټنې کوم ضروري بټنې دي هغې باندې لږ نظر واچوو دا ضروري بټنې دي هغه زده کړو اول به راشو د کمپیوټر ډولونو ته اول ډیسکټاپ دی موډل دی ډیسکټاپ زه به تاسو ته عکس دلته عکس یې وښودم تاسو ته انشاءالله د ما سره عکسونه شته دی یا به نیټ نه وګورو نیټ کې وګورو انشاءالله زه انټرنیټ ایکسپلورر واس کوم دلته انشاءالله عکسونه به وښودو تاسو ته زه به هلته ولیکم ډیسکټاپ ما ته عکسونه راوړي ډیسکټاپ عکسونه زه به ایمیج ته راشم عکسو ته به راشم ورسره زه کمپیوټر ولیکم نو مشخص به کړي راته مکمل زه ورته مکمل مشخص کوم چې ما ته ډیسکټاپ کمپیوټر وښایي کمپیوټر زما ته یوازې ډیسکټاپ کمپیوټر وړي دا دی زه به دا صفحه لږ غټه کړم دا اوس دا یو ډیسکټاپ کمپیوټر دی زه به دا ماوس کې اشاره ورکړم چې تاسو ماوس وګورئ چې تاسو ته انشاءالله ماوس کې کوم مشکل نه وي ماوس ته زه اشاره ورکړم دا ماوس ته اشاره راوړم دا او دا اوس یو ډیسکټاپ دی ډیسکټاپ کې مختلفې کمپنۍ دي ډیل دی ایچ پي دی ایسر دی سوني دی ایسوس دی ایسر کمپنۍ دي مختلفې کمپنۍ دي دومره کمپنۍ دي اوس زیاتې دي اوس دا یو ډیسکټاپ دی دا ډیسکټاپ دی دا ډیسکټاپ دی کمپنۍ مختلفې کمپنۍ دي او دا یو ډیسکټاپ دی او دویم دی لپټاپ دویم کمپیوټر دی لپټاپ زه دلته ورته ولیکم لپټاپ کمپیوټر ما ته یې دلته واس کړي او دا لپټاپونه دي دا لپټاپ لندن مشتقل لپټاپ دا هم لپټاپ دی دا هم لپټاپ دی دا اوس لپټاپ کې مختلفې کمپنۍ دي دا انتقال دي خصوصا د زده کوونکو او محصلینو لپاره لپټاپ ډېر استفاده کېږي ځان سره یې ګرځوي خو ډیسکټاپ خو نه ګرځول کېږي هر ځای دا سړی ځان سره یوسي نو لپټاپ سړی ځان سره ګرځوي وزن یې کم وي کار هم ښه کار کوي دې کې مختلف ګرافیکونه لري جی بي انټر ډېر جی بي والا شته دی مختلف شکل مختلف کمپنیو کې دي بل دی نوټ بوک لرو نوټ بوک کمپیوټر درې ماډل لري نوټ بوک کمپیوټر نوټ بوک هم شکل هم نه شی د لپټاپ غوندې دی فقط د داخلي کارول نه د لپټاپ غوندې کار نه کوي خو قوي دی لږ ذره د زور په شکل باندې چې باندې فشار راځي لپټاپ لږ نازکه دی نو نوټ بوک لږ قوي دی نور داخلي سیستم ګرافیک وی جی ای پروسیس دا د لپټاپو زیادو دا یو نوټ بوک دی دا هم مختلفې کمپنۍ دي دا اوس یو نوټ بوک دی نوټ بوک شکل یو شی دی خو کارونه فرق دی داخلي سیستم یعنی خپل روزمره کارونه پکې مخکې وړلی شو نسبت د لپټاپ نه نوټ بوک قیمتونه هم به لږ کم وي داخلي سیستم یې لږ ضعیفه دی
بل لرو ورک سټیشن کمپیوټر. دلته ورک سټیشن ولیکم، ورک سټیشن کمپیوټر. ورک سټیشن کمپیوټر هم د هغه شکل یعنې شی دی، هغه غوندې دی، لپټاپ ډیسکټاپ غوندې دی. خو د دې کارونه بیا فرق یې دا اوس هم بانکو کې، دفاترو، غټ غټ شرکتو کې دا کارېږي. ډېر کمپیوټر سره وصله یي داسې ورک داسې جمعي کار کوي. شکل یعنې شی لپټاپ خو د داخلي سیستم قوي دی د ډیسکټاپ نه. داخلي کارونه ډېر فرق کوي. ډېرې بانکونه اکثره ورک سټیشن لري، غټه غټه کمپنۍ دي ورک سټیشن لري. ظاهري شکل به یو لپټاپ ډیسکټاپ غوندې وي، خو نور داخلي کارونه ډېر فرق لري. دا یو ورک سټیشن دی. دا ورک سټیشن باندې دا کنټرولېدل شي کمپیوټرونه دي. دا د کنټرول په ورک سټیشن کمپیوټر باندې کېږي. دا به یو ورک سټیشن وي، IBM کمپنۍ والا دی ورک سټیشن. دا قیمت یې لیکلی دی. دا یو ورک سټیشن دی. بل ماډل لرو سوپر کمپیوټر. سوپر کمپیوټر دا به دا شکل جوړوم. سوپر کمپیوټر نو دا نو د دولتو غټ غټ لکسم یو اطاق غوندې کمپیوټر دي. شکل دا اوس دا نو اوس دنیا کې غټې غټې کمپنۍ چې دي، اوس امریکا کې د سوپر کمپیوټر شته، هغې لري، چین یې لري، جاپان یې لري، دا جرمني دا کشورونه سوپر کمپیوټر ځان لپاره جوړې کړي دي. خصوصا فضایي سیستمونه، عموما د هوایي غټ غټ سیستمونه، ټول په دې ډیزاینینګ د دې کارونه د سوپر کمپیوټر باندې کېږي. دا نو 40 کالو سر دا روښاني د دې ګولول نشته. دا ټول سیستمونه د دې کنټرول لاندې دي. دا یو سوپر کمپیوټر دی. دا ټول یو سوپر کمپیوټر. لنګړ انډیا سوپر کمپیوټر کېدای شي انډیا هم ولري، انډیا هم ځان لپاره جوړ کړي وي سوپر کمپیوټر یې. نوشته کړي انډیا ټو ګیټ اټ آن هوم بولټ، ځان لپاره جوړ کړي. افغانستان هم ترقي وکړي انشاءالله، افغانستان هم ځان لپاره جوړ کړي. ولته چې کړي میډ ان انډیا سوپر کمپیوټر. کمپنیانې مختلفې دي، هر کشورونه ځان لپاره جوړوي. اوس فعلي دوران کې نو چین او امریکا او جرمني دوی مخکې دي، دا شان قوي سیستمونه لري. الله دې زموږ خلک هم داسې په ترقي کې وایي چې خپل وطن لپاره، خصوصا د مسلمانانو په خدمت کې داسې ټکنالوژي جوړه کړي چې خیر مسلمانانو ته ورسېږي. اوس غربي کفري مملکتونه دي، خپل ځان لپاره څه کارونه کوي د مسلمانانو د ګمراه کولو لپاره. دا ټکنالوژي نه کار اخلي، د مسلمان په نوم سایټونه جوړوي، د مسلمانانو په نوم لیکي پکې مسلم، او داخل ته لاړ شي ټول داسې کارونه کوي د اسلام په خلاف وي. دا دیو استفاده ترې کړي د اسلام په ضد یې کار کوي. الله د مسلمانانو ته هم داسې علم ورکړي چې بېرته د اسلام خدمت لپاره استفاده کړي. داسې کمپیوټر یې جوړ کړو، سوپر کمپیوټر یې خپله سوپر طاقت شو، د کفر مقابل کې یو دیوال ودرېږو. نو دا څو ماډل چې تقریبا 5 ماډله کمپیوټر یې مو ویلې دا شتون لري. زیات کار چې عموما په سطح باندې د عوامو د لپټاپ او ډیسکټاپ استعمالیږي. عموما د عوامو په سطح باندې لپټاپ ډیسکټاپ استفاده کیږي. هغه مو کتل. اوس به راشو موس ته، چې د موس خصوصیات، د موس کارونه به وکړو. دلته زه موس ولیکم، موس. دا اوس موس دی. بری شم یو شکل وهم، نور عکسونه ما ته وښودي. دا به وهم، نو دا یو موس دی. ګوره موس نو مختلف شکلونه لري، مختلف ډولونه لري. د موس اصلي کارونه
زه عکس راوړم دا عکس به زه راوړم دا په 3 بټنو کې ده ټوله زیاته کارونه د ماوس په 3 بټنو کې ده ګوره دلته چپ کلیک ښي کلیک دا اوس دا بېرته شاته کوم اوس دا اوس ښي کلیک دی دا چپ کلیک دی دا د کته پورته بټنه ده ګوره زه اوس کته پورته کوم کې لکه ټیر غوندې چې شکل لري دا ګوره دغه ځای کې دا اوس دا دې کې د ټیر شکل غوندې بټنه ده دا بټن 3 بټنه زیات بعضې موسونه دي بغل کې دي اواز جګول لکه ویډیو روښانه کې اواز جګولو شټولو لري اوس موسونه هم 2 ماډل اوس دا وایرلیسي ماډل دی داسې یو هغه لري دا کمپیوټر سره وصلېږي دا نور موس دی بعضې بالتې خوري بعضې چارج خوري اوس دا اوس زما خپله موس چې دی کیبلي موس دی دا شکل موس دی خو دا بټنه پکې نشته دا شکل موس دی همدغه 3 بټنه پکې اکثره کار په دې 3 بټنو کېږي زه به تاسو ته یو موس راوړم خپل د موس شکل خپل ما سره چې وي تاسو پرې ښه پوه شئ چې د موس کارونه هم تاسو ته پکې وښودم دلته ما سره شته ده د موس راوړم دا موس شکل تاسو ته وښودم دا اوس موس ګورئ د ملاقته کوم ګورئ دا اوس موس دی دلته خو کار نه کوي ګورئ چپ ښي کلیک نه وهي زه به دې ځای نه وځم زه خو تاسو ته چې د دې کې کار کوم دا وینډوز 10 کې چې زه کار کوم دا ما ویر باندې فعال کړی دی ورچوال پی سي باندې یعنې داخل کمپیوټر کې مې بل سافټویر په ذریعه باندې بل وینډوز انسټال کړی هغه کې نو چپ ښي کلیک دلته نه معلومیږي نښانې ځکه دا د دې نه فعال نه دی دا زما خپل اصلي کمپیوټر نه فعال دی د هغې ته ځم دلته زه مای کمپیوټر راوړم دا دی مای کمپیوټر دا دی دلته اوس کار کوي ګوره زه اوس ښي کلیک وهم ګوره علامه ورکړه دغه ځای کې تاسو ګورئ علامه ګورئ زه اوس چپ کلیک وهم لږ سره غوندې شي اوس چې میز کلیک وهم تاسو ګورئ علامه درکوي یعنې دا 3 بټنې خاص کارول د موضوع دي اوس دا اوس زما سی ډرایو دی زه سی ډرایو چې زه واځوم اوس چپ کلیک ته وګورئ زه یو دفعه چې کلیک کوم هغه ماته نشانې کې یو نښان پرې ولګوي چې شاوخوا یې رنګ بدل کړي ګورئ دې ته راځم که زه دا ډبل کلیک کوم نو ماتې به واځي ګورئ اتوماتې ماته واز کړه چپ کلیک دا کار دی یو شی انتخاب دی هغې انتخاب ته دی اصلي دا اشاره چې دغه شین رنګ چې ته پوینټر د دې باندې نښه کېږي یو خپل د خوښې ځای فولډر فایل ډرایو آیکونونه دا پې باندې خوښی او کلیک باندې هغې باندې کوم زړه دې غواړي چې شی پې وکړي واضح نور جزیات یې ګورې اوس زه چې زه ډبل کلیک کوم اتومات یې ماته واز کړي زه بېرته شاته راځم اوس ښي کلیک که غواړئ د دې نور خپل د خوښې زړه کارونو ته لاړ شي غواړئ بل شی پکې وکړي د دې جزیاتو ته لاړ شئ نو ښي کلیک ته وګوره نشانه پرې راشي دې جزیات ماته واځئ دا جزیات ماته واز کړل اوس څه غواړئ واضح په نوې وینډو کې واضح دا اوس نوې وینډو ماته واضح په نوې وینډو کې خپل هغه کې واضح نه شله نوې وینډو کې واضح شله اوس زه دې کې بګ کې نشم تللی بګ معنی خلاص شو دې کې بګ نشته اوس زه بېرته دا چې کومه ګورئ دا اوس جدا وینډو شله دا بیا تاسو ته وایم اوس فقط دونه پوه شئ چې دا څه شی کوي زه اوس ښي کلیک کوم کوم شی پکې غواړم فارمټوم کاپي کوم چېرته پیسټ کوم دا
د چپ کلیک خي کلیک هغه شو علامه شو کار شو چپ کلیک ډبل کلیک باندې موږ ته واضح راځو د ټایر غوندې علامه چې ده دې ته راشو ټایر غوندې هر موس کې چې شته دی چې موږ دې باندې څه کار کوو دا اکثره په صفحاتو کې وورډ کې زه دا یو وورډ دلته ما سره شته دی دغه دی دا لږ وړوکی کړم تاسو ته زه مشخص کړم دا اوس وورډ شو بېرته غټ شو زه لږ وړوکی کړم دا شاته صفحه لرې کوم اوس زه اوله صفحه کې غواړم لاندې کته پورته کوم صفحه نو زه دې ټایر نه د موس کې چې دا ټایر دی دې نه زه کار اخلم ګورې ټایر غوندې شکل چې لري هر یو کې ټایر نه بعض دی کې انسان علامه هغې باندې ګوتې وهي هم کته پورته ځي اکثرو کې ټایر شکل کې لري کته پورته کېدم نو دا به دې نه کار اخلو اوس به راشو دا د موس کارونه شول اوس به راشو کیبورډ ته چې کیبورډ موږ ته څه شی کار نه کوي زه به دا لرې کړم هلته نشته زه کیبورډ راوړم آن سکرین دا کیبورډ دی دا اوس کیبورډ شو کیبورډ لپټاپونه خو کیبورډ خپله کمپیوټر سره وصلي ډیسکټاپ نه کیبورډ بیا جدا وي د لپټاپ او ډیسکټاپ کیبورډ کیدای شي اندازه لږ فرق ولري خو عموما اصلي کارونه فرق نه لري اول د کیبورډ دلته سر کې تاسو به کیبورډ چې خپل وګورئ نو F1 نه F12 پورې بټنې دي چې دلته تاسو ته فعال کوم ګوره دغسې بټنې دي ګوره F1 F2 تر F12 پورې داسې بټن لري دا هر یو ځان ته جدا جدا خپل کار کوي خصوصا د بایوس سیسټم کې چې کله کمپیوټر ته خپله د بایوس سیسټم ته داخلیږي نو F دې بټن F1 نه F12 پورې کار اخیستل کېږي خپله راهنمایي کوي خصوصا لکه اوس F1 F2 شول تاسو کېدای شي F1 کې د سوالي علامه وي هغه ورسره کنټرول ونیسئ یا شفټ ورته ونیسئ سوالي ورکړئ هغه کار کوي نسئ لپټاپو کې د F2 بټنه باندې د صفحې روشنایي جګېږي او زیاتېږي لپټاپ یې ورسره وګورئ نو چې F2 بټن ووایي روشنایي د صفحې زیاتې کمېږي وهمه ګورئ کمه شله وهمه بیا زیاته شله F3 وهمه مختلف کارونه کوي دا F1 نه F12 پورې لکه F15 دی ریفریش کار کوي صفحه تازه کوي همداسې F6 شو اواز لپاره اواز ورکوي F7 شو اواز جګ و ټیټ کوي F8 داسې د ویډیو کې هم استفاده کېږي بل F12 بټنه د ایروپلان موډ لري تاسو ته وګورئ دلته کراته وښودي دلته نشته خو تاسو کمپیوټر کې وګورئ F12 بټن لپټاپو کې اکثره F12 بټن د ایروپلان موډ یعنې سیګنال قطع کوي که کمپیوټر هم نیټ سره وصلي نو تاسو کولی شئ F12 بټن سره خپل د کمپیوټر سیسټم نیټ نه وباسئ زما اوس کمپیوټر سیسټم وصل دی دا وهمه هغه نه وځي ګورئ وصل دی چې دا وهمه نو انټرنیټ نه وځي دا وهمه تاسو به وګورئ چې انټرنیټ نه زما کمپیوټر به ووځي F12 ګورئ قطع شو بالکل انټرنیټ نه قطع شو دغسې ایروپلان یا طیاره کې سیګنالونه وي چې غواړي قطع کړي اکثره تاسو په طیاره کې سفر کړی وي که موبایل نه وي موبایل هم خاموش کړئ داسې طیاره کې اعلان کوي یعنې کله چې طیاره جګېږي نو هغه سیګنالو سره وصلېږي راهنمایي کوي ورته هغه یعنې سیګنالونو سره وصل نه شي یو بل سره نو دې خاطره دا
ایروپلان موډ دی. زه غواړم بیرته کمپیوټر مې نیټ سره وصل کړم، ماته اشاره راکړي. یو دفعه F12 وهمه. دلته راته بیا ښودي لږ وروسته چې زه غواړم بیرته مې دا بیرته وصل شو زما. نو F12 بټن هسې کار کوي. دا وي دې بټن برازو اسکیپ بټن. د اسکیپ بټن تصور زما دا شاته صفحه د اسکیپ وهم هغه له منځه وړي جوړه راته بیرته اسکیپ اکثره وخت کې د هغه کوم ډېر کار کوي چې بایوس سیستم کې کوم شی غواړي له منځه یوسي اسکیپ بټنه باندې شاته بیرته راځي. اوس دا دلته یم یو شی زه کار کوم، مثال دا دی زه غواړم دا لاړ شي اسکیپ وهمه شاته خپله ځي. ټپ بټن زیات وخت په جدولو کې کار کوي. یو جدول خاني وي وورډ اکسل کې اکسس کې، نو ټپ بټن باندې یو خانې نه بل خانې ته خط وهي. کپس لاک چې دی کپس لاک حرفونه غټو واړه کوي. دا وهم حرفونه غټو واړه شول، که بیرته وهم حرفونه غټ واړه شول. بیرته شیف بټن همیشه بل بټن سره کار کوي. اوس زه وړوکي حروف لیکم، غواړم نور وړوکي ولیکم، یو حروف پکې غټ ولیکم، شفټ ورسره نیسم هغه حرف وهمه. تاسو دلته نوټ پډ واس کوم، نوټ پډ ما سره شته دی، دا دی مثال لاندې کته کېږم. زه به دا موس اول ورک کړم چې تاسو دا موس کېدای شي تاسو مزاحم وي. زه به دا موس لرې کړم، موس ته راشم، د موس دا موس مې لرې کړ. زه اوس لیکم، ګوره حرفونه ماته ټول واړه لیکي. زه غواړم یو مثال فاصله ورکړم، زه دغه جي غټ ولیکم، جي ماته جي دی شي غټ، شیفټ جي غټ یې ولیکو، نور بېرته هماغه واړه لیکي. غواړم کا غټ ولیکم، شیفټ ورسره نیسم کا وهمه غټ راته ولیکو. کله چې کپس لاک فعال وي، که تاسو کپس لاک فعال کړئ، اکثره بعضې بټن هغه کې کیبورډ کې همدغسې دی کېندلي. کیبورډ چپ طرف ته کپس لاک دی، هلته یو اشاره ورکوي، کپس لاک پې نوشته دی، اشاره لري سره، باید سره یې سپینه اشاره لري چې هغې ګروپ یې روښن شي. اوس دا ما وهو کپس لاک چې ګروپ یې روښن وي، نو تاسو پوه شئ چې بټنه حروف غټ لیکي. زه غټ حروف لیکم، غواړم یو حروف پکې وړوکی ولیکم، شیفټ ایچ وړوکی راته ولیکو، نور بیا غټ شیفټ ورسره نیسم وي وهمه غټ راته ولیکه. کپس لاک پاسورډو کې ډېر رول لري. کوم حروف هم چې کمپیوټر ته ورکړئ په وړوکي حروف باندې کوډ، که تاسو کپس لاک روښاني، که تاسو هماغه پاسورډ ورکړئ نو نه قبلوي، ځکه تاسو اوله کې پاسورډ په غټو حروف ورکړئ. که په وړوکي حروف هم ورکړئ، هم وړوکي حروف به لیکئ پاسورډ کې، که غټ حروف هم لیکئ غټ حروف هم به لیکئ. پاسورډ کې دې شي ته ډېر متوجه شي، کپس لاک ته. بل لرو شفټ هم ویلې، فنګر بټن. فنګر هم اکثر وخت کې دې بټن سره کار کوي. کوم دستور غواړئ تاسې چې وکړي هغه کار نه کوي، نو تاسو یا شیفټ یا فنګر ورسره نیسئ. فنګر چې وایي ګورئ ماته F2 بټن یې فعال شي ټولې، ته کوم بټن ورسره غواړئ فنګر سره ووهئ. فنګر دا کار کوي. یوازې فنګر کار نه کوي، دې سره به دستور ورته ورکوي چې دې سره کوم بټنه کار وکړي. دا شو. بل کنټرول هم بلې بټنې سره کار کوي، یوازې بټنه کار نه کوي. کنټرول هم غواړي شفټ تاسو ما شفټ بل کار تاسو وخدم ګوره ژبه انګلیش ده، په فارسي وړ شیفټ وهم الټ، زما د ژبه به څه شي فارسي به شي. دا علامه ورکړې که نه زه ووهمه، شیفټ
بیا چې ژبه دري شو بیا وهمه ما ته بېرته فارسي واوړي بېرته انګلیش همداسې کارونه کوي شفټ الټ سره ژبه هغه کېږي کنټرول هم همدغسې کنټرول هم بله بټنې سره کار کوي یوازې کار نه کوي کنټرول سره به بله بټنه نیسي بیا به کار کوي نیسي تاسو ته هلته دستور درکوي چې څه وکړئ خپل زیات کارونو کې خپله وایي چې کنټرول الټ ووهئ یا کنټرول سی ووهئ یا کنټرول وي ووهئ دا داسې کار کوي بل به وینډوز خپله صفحې ته راوړي چې وهم ګوره ما ته وینډوز دا فعال کړه زه بېرته سکیپ وهمه وینډوز وهمه زه سکیپ وهم بېرته لاړم بیا وینډوز وهم دویم دې وینډوز ته راشمه سکیپ وهمه هلته مې ویل دا سپیس دی حروفونه لیکي سره فاصله ورکوي زه بیا وټپټ واسکمه ګورې یو خانه زه شی لیکمه ګوره دا شی لیکمه غواړم فاصله ورکړم ګوره کپسلاک ډېر فاصله یوه دفعه زیاته هم ورکوي دلته هم ټپ بټنه کار کوي ګورې زه وایم ډېره فاصله ورکړم ټپ بټنه وهمه یوه دفعه ډېره فاصله ورکوي زه بېرته شاته راځم ګوره یوه درې یوه دفعه ډېره فاصله هم ورکوي ټپ بټن جدولو کې هم کارېږي غواړې د زر زر فاصله غټه ورکړي دا ووایه هغه هم چې بېرته شاته راځي دا هم زر راځي بیا نو دا دې کار شو بله ده دې ته اروکي ښي چپ پاس لاندې پازم خیزم دلته کرسر ته ګورئ دې کرسر ته دغه ګورئ علامه ورکړي دلته ګورئ لاندې راځم بل خط ته راغلم بل خط پازم دا زیات ګیمو کې استفاده کېږي ګیمو کې به تاسو کتلي وي زیات استفاده کېږي دا بټن اکثره بعضې کې وي بعضې کې نه وي لپټاپو کې دونه خاص نشته دی ولته ورکړی جزیات دي خپله جزیات ورکړي ګورې دلته اوس زه دې باندې کوم دا اوس دې باندې کرسر دی دا ګوره دا ریسایکل بین ته زه ووهمه نو هغې جزیات یې ورکړ څه پکې کوي خپله موس نه چې هغه غواړي نور چې وګوره زه اوس صفحه کې یم اخوا ګوره لاندې دلته ګورئ اشارې ته ګورئ اروکي نه استفاده کوم اوس زه صفحه کې یم مثال ریسایکل بین کې راګورئ لاندې کته کېږم دې ته راغی بلاکس ته راغی دې ته پاتې کېږم زه غواړم د دې چې کار پکې وکړم راځم دا جزیات او هغې وهمه ده ګورئ پاکټ غوندې ورکړی اوس چې پکې کول غواړئ بیا اروکي نه استفاده وکړئ ښه بله بټنه ده بک سپیس پاکول کوي زه مثال نوټ پډ ته راځم دلته ما چې لیکلي غواړم دا پاک کړم ګورئ ما فاصله ورکړې ده میز کې غواړم دا فاصله لرې کړم نو بک سپیس وهم لرې کوي او ډیلیټ یې مکمل زه وهم یو ډیلیټ کوم کار چې ډیلیټ کړي هغې باندې بک سپیس کار نه کوي بیا هغه ځای کې مثال زه غواړم ریسایکل بین دی دا خالی کړم ما ته اشاره راکړي چې غواړې دا خالی کړي یا زه مثال دا زه غواړم دا یو عکس دی دا زه غواړم ډیلیټوم که دلته بک سپیس ووهم نو دا که دا عکس دی دا زه ووهم بک سپیس ووهم نو ما ته نه لرې کړي دې دلته بیا چې زه ډیلیټ نه کار واخلم دلته بیا چې زه ډیلیټ نه کار واخلم ډیلیټ ووهم ما ته اشاره راکړه چې ووایه دا ډیلیټ دی روز ما ته ډیلیټ شو زه غواړم دا ډیلیټ نه شي بېرته راشي ډیلیټ کړم ډیلیټ بهې له منځه وړي او د نور شیان ډیلیټوي او بک سپیس
نو اکثره په لیکلو کې ډېر کارېږي، لیکلو سیستم کې هر شی چې لیکي هغه کې ډېر کارېږي. ډیلیټ نه مې استفاده کوی شو، خو که یو فایل یو فولډر غواړو ډیلیټ کړو نو ډي ایل بټن نه هغه کوو. انټر نو یو شی انتخابول نو انټر هغې میس کې هغه خالي کړو درته. انټر معنا دا یو شی انتخاب کول مکمل. غواړم زه دې میس کې یو بل خط اضافه کړم، خالي ځای اضافه کړم، انټر وهم هلته اضافه شو. دلته به کوم راځي انټر یو خانه بلې خانه یو خانه بله خانه اضافه کړي، بلې تخیر وهي نو دا انټر دی. شفت نو ویل راځو هم او ان ته. هم د ان برعکس کار کوي، یعنې که موږ د یو متن په اول سر کې اوسو نو ان هم اخر ته وړي، هم هم بېرته اول ته راوړي. راځو اوس دا اوس متن دی، زه ان وهمه اول سر شو دی اخر سر شو، داسې چپ و راست کار کوي. زه دا متن مکمل سلیکټ کړم، انګلیش ته کړم په انګلیسي سیستم باندې چې ښه سره پوه شي. اوس دی اخر دی، دی اول سر شو، ګورئ هم وهمه اخر. اوس که زه دغه متن زه دوامداره کړم، ګورئ دا اوس دوامداره متن دی. هم د دې خط اول سر اخر سر. پیج ډاون پیج اپ دا پاس لاندې ته وړي، ګورئ اخر داسې پاس راغی. موف اپ موف اپ موف ډاون، دم پاس موف ډاون لاندې، موف اپ پاس شه موف اپ لاندې راشه. دا کار کوي. ضروري بټنې دی چې تاسو ته وښودلې د کیبورډ کې کیبورډ نه کومه استفاده وکړو. دا د کیبورډ تشریح شوه او د موس تشریح مو وکړه. انشاءالله بل درس به مونږ انشاءالله د وینډوز نه شروع کوو. اول سټارټ بټن نه یا اول به ډیسکټاپ لږ تشریح وکړو، په کې چې ډیسکټاپ دې کې څه دي دې ځایونو ته تشریح وکړو. انشاءالله زموږ بل درس تعقیب کوئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.